السلام علیکم. وعلیکم السلام. شپې چې ولرې بیا دا نو غواوو ته وړم کور ته. څو لرئ؟ داسې درې دانې غواوې دي او څلور دانې بزې دي، داسې پنځه دانې پسونه دي، دغه دي. نو څه وخت دې رانیول؟ 2 کاله به کېږي. 2 کاله کېږي؟ ته دا غواوې بلابې دي که وچې دي؟ بلاربې دي. شیدې کوي که مستې کوي؟ 2 دانې بلاربې دي، 2 خونه شیدې کوي. ښه. په کور کې څو نفر یاست؟ 10 کسه یو. 10 نفر یاست؟ ښه. نو ستا سره لاس دی که ستا ما سره؟ یا ما سره لاس. ښه. نو نور د تا غټان دي که کوچنیان؟ غټان هم شته کوچنیان هم شته. ښه. همسایګان څو نفره دي په کور کې؟ جلۍ څه ته چې تذکره راجوړه همسایګان ته څه کوي؟ نو پوښتنه څه کومه ښه دی. زه 10 کسه ویزه شم. 10 نفره؟ ښه. نو څه کار نور اخته بل کار هم سره کوې که دغسې بېکاره ګرځې؟ شپې شولې رېبم او بزګري کوم. ښه. تېر کال یې غنم کرلې وه؟ کرلې مې وه. نو څو در ورسېده؟ 2 خرواره راورسېده. 2 خرواره؟ نو ولې نه یې وکړه که څنګه؟ ویې کړم. ویې کړله؟ که سره 2 خرواره در ورسېده؟ 2 خرواره. تا اوس څونه ډېرې پوښتنې کړې تذکره خو مې نه راجوړه. نو وروره پوښتنې څه ته غواړم کوي خو لا ښه دی په تا معلومات نه کړي ستا معلومات ستا په اړه ډېر سي. معلومات به دې کړي نو برابر راغله. خو دا نه ستا د پوښتنې کومه. نو وسایل نه به نه لرې؟ لرم یې. څه شته؟ جاپاني ونډه ده. جاپاني ونډه ده؟ څه وخت یې رانیول؟ میاشت کېږي. ښه. په چیرو کې څنګه دی؟ چیرې کې بیخي راپورته د 2 لیټره خورم. په ساعت 2 لیټره خورې؟ در بازاره. په څو دې رانیول؟ 2.5 لکه. په نغدو که په پور؟ یا په کښت. په کښت یې رانیول؟ چیرې؟ دلته په بازار کې مې رانیول. ښه بازار کې یې رانیوله؟ بازار کې شته. دغه نو بازار و که داسې یو سرایي سړی و؟ یا بازار زما وروره دغه نوي چې خرڅېده ماډل ما رانیول. بازار زه څه کوم؟ څه واته دغه کارټن پیک در. نو بل وسایل نه و سره لرې یا نه لرم. ښه. نه زه به نه خرڅوې اوس؟ خرڅوم څه غواړې؟ په څو ورکوې؟ په 10,000 افغانۍ. په 10,000 افغانۍ څه شپ شکي وکړه؟ په 3,000 افغانۍ نه کېږي؟ څه کوې ته خو بیخي ما د ښو څه وغورځېدې موږ اوس ښه درسره کوله هغه ته خو. خو دا نه ستا په 10,000 نه 9,000 چې نن چی شته؟ ما ښه درسره کوله. یا ته څه شپ شکي وکړه؟ دا 9,900 پروا نه کوي. یا دا ګرانه که په اخر به زه وایم لکه 3,010 افغانۍ کېږي چې نور نه کوم. یا والله که درکړم بیا ماله موږ ته هم ګټه نه کوي. پروا نه کوي. دغه دی ښه. نو ځان ته نه کړه ماله ستا نوم څه دی؟ زما نوم بشیر دی. بشیر دی؟ ښه. اصلي نوم یې دغه دی؟ دغه اصلي نوم دغه. تخلص لرې؟ تخلص یا نه لرم. نه لرې؟ یا نه لرم. نو ولې په ځان نه یږدې؟ نو ولې په کښې یم. ولې په کښې یم اوس ته راسه ته. ښه. نو ستا پلار نوم څه دی؟ زما د پلار نوم دغه و سردار هغه و. سردار هغه؟ ته اوس څه وه؟ دغه دی څه کار اخته دی بېکار دی که پیسې اخته دی؟ دغه کوي د بوتلان دوکان کې سړک پر غاړه. ښه. یو سودا به نو کېږي ښه کار یې برابر یې؟ کار نو د کومې خوا برابر و. یو 50 افغانۍ سودا کوي ته کار یې برابر شي. یو سړی ویني کار یې برابر شي. ښه. وایي دغه مې راپه همسایه م وایي موټر ولې و پښه ماته سوی وه اوس څنګه دی؟ هغه ولې چې ښه دی. ښه دی. کوم روغتون ته بیا ولې و؟ دغه چې شو بابا او که ماما او دا روغتون. دا اوس هغه نوی چې جوړ سوی دی؟ و دغه. ته وایه ته و. نو دغه دی اوس په کور کې څو نفر یې ما څه هېر شوله دا مخکې ما ته وویله. په کور کې 10 نفره یم. 10 نفره؟ و 10 نفره یم. دغه دی دغه څنګه دی اوس کار مانا په دوکان مې څه کار چلېږي که پور مور خو به نه وي در باندې؟ یا نو پور نه دی راباندې. ما یو 10,000 افغانۍ راباندې بس نور. واده لرې؟ څه جلۍ څه زه د اوس شپې شتېرې بم نو ما واده د شپې شته واده بیا څه کار سره خو همدا شپې خو نه غواو ترېبې. نو واده مې نه دی کړی نو ولې تذکره راجوړه؟ یا دغه دا بله ورځ کمپیوټري تذکره په کابل کې جوړه کړه. دونه پوښتنې ولاکه کړي. راجه کښېنه شپې خو دې نه راسره ورېبلې. مالې سره یبم خو زه څه معلومات ستا په اړه ټولوم. معلومات ټولوي. دغه دی مینا به نه لرئ؟ 15 دانې لرو. لرې څه خو داسې وکړه چې شپې شته دلته دې ورېبلې بیا څه ملخان ټینګه دا پیدا ورته کوي. ملخان نو ته راسره ټینګ کړه. نو زه خو زه ماله د کار لرم. ښه. د کور مخ مو سمېټ دی؟ ته د کور مخ څه که نو خو بیا ملخان ټینګه بیا مینا لرې نه که پوښتنې که اوس بیا د کور مخ څه که
همداسې مټر تېرېږي دوړې خو به نه کوي داسې د کور مخ ته داسې یا دوړې نه کوي ته چا په چا دوړې کوي خو ما به دوړې کوي نو ته څه پوښتنې کوه ته وا ته چمپلان دا نیک ټینګ دي ونه شکېږي چې زغلې ته زغلې ګین که به چمپلان کې به بوټو کې که زه مسلمانه په چمبلان کې اوس یو چا ګین کړی دی که نه ته که ته وا خدا دې ولې چمپلان وتلي ګین هم شکېږي و ګین هم شکې کېږي اوس سړی دلته دې راواړي کومک خو دې نه وکړي دی دغه کوي ګین شکې کېږي ته داسې وکړئ ګوره که زما نه منې ته به ښه دغه شپې پرېوله بریا حیوانانو ته ور اچوه نو ولې پرېوم مریضوي یې دا ته ناره سره پرېولې زه ولې سره پرېوم مشوره مې درکړه ولې مشورې راکړه درد مه درولم او مشورې مې درکړې ولې راکړه ګوره دغه شپې چې مال دغه مشوره مې درکړه مال دغه چې پرېولې دا بیا هلته د حیوانانو چې دي دغه میدان بره دا نه وسلې سره ولاړ سې دا میدان نه وسلې بیا درویشتام کې ورا بیا هم چې ګوره دا بیا میدان وسلې پوي دا بیا رقم بر دغه مې سلیپ شوی هم ستا غم ستا غم درد ماښام ښه نو کیسې به سره وکړو تا زه واده لرم یا واده نه لرم نو ما نه درته شو خو یې ځوان یې وکړه یو دوان یې وکړه په څه شی وکړم پیسې راکړم پیسې خو یې ګټه بری وکړه په څه شی وګټم ها څه شی وګټم د شپې غلا یې کوه د ورځې پاکه کوه عجبه روپۍ ګټې مو ته ګټه د ګرده زه شانتیا که یا نو خو زه مشورې در کوم ما مشورې در کوم ته مشورې به زه اوس درکړم ښه دا سال ته غلا وکړه بره راس یا زه خو شکر څلور ودونه لرم ښه نو تا څو اولادونه لرم واده به یې نه یې کړی وه نو یاره دا پوښتنه خو راوارې مه کوه اوس به مې دا لته راړولې ولاړېش راوارې واده خو به نه لرې څه وایې مې درته ویله خبره نه پوهېږم داسې خلک راځي کومک نه کوي به ما چمپله مو غورځېد 2.5 سوه افغانۍ خالي پرې وچمپله ورکړی خبره نه پوهېږي داسې واده به نه لرې چې کوي اوس کومک یې نه وکړي وایي ملخان ټینګ کړه ملخ رنګ یې وویل ته به خپله ملخان ټینګ کړی دی ما ته وایي میناوي لرې ملخان ټینګ کړه